د پښتو د نړیوالې ورځې په هکله چې موږ نن کومه مشاعره تاسو ته وړاندې کوو، ملګرو پر پښتو ژبه باندې بېلابېلې ویناګانې وکړې او پر پښتو ژبه یې رڼا واچوله، خو په پای کې موږ تاسو ته پښتو مشاعره وړاندې کوو او زموږ د نننۍ مشاعرې مشر صدر حکیم الله ساکن صاحب دی، دته خواست کوو چې زموږ د نن د مشاعرې صدارت سنبال کړي او له موږ سره د مشاعرې تر پایه پورې ملتیا وکړي. د ده نه یو جهان مننه کوم. ملګرو راځمه د مشاعرې بشپړ آغاز ته زموږ د نن د مشاعرې لومړی شاعر خان نوميالى دی، د ده څخه خواست کوو چې زموږ د نننۍ ورځې مشاعرې لیدونکو ته خپل کلام ډالۍ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د ټولو په اجازه ارشاد. لګیا یم جوړوم یو غزل له ډېره غمه، لګیا یم جوړوم یو غزل له ډېره غمه، دردونه پکې باسم د کوګل له ډېره غمه، لګیا یم جوړوم یو غزل له ډېره غمه، دردونه پکې باسم د کوګل له ډېره غمه. حالات د خپل ژوند وم داسې حال ته رسولی، حالات وم د خپل ژوند و داسې حال ته رسولی، ژوند وم داسې حال ته رسولی، د هر چا مینتونه به م وړل له ډېره غم. علاج و طبیب نه و څه مې کړي وای باداره، علاج و طبیب نه و څه مې کړي وای باداره، په زړه مې فرهارونه زیاتېدل له ډېره غم. علاج و طبیب نه و څه مې کړي وای باداره، په زړه مې فرهارونه زیاتېدل له ډېره غمه. ځان خپلو پردي راڅخه پاته و ملګرو خپل ځان ته به مې ټوله ورځ کتل له ډېره غمه. ته ولې رانیږې زما وحال ته خانه یاره، تمامه شپه ژړلي نه دي ګل له ډېره غمه. دوستانو به خندایو مسخرې کولې خانه، دښمن را باندې هره ورځ ژړل له ډېره غمه. لګیا یم جوړوم یو غزل له ډېره غمه، دردونه پکې باسم د کوګل له ډېره غمه. قدرمنو لیدونکو، ځوان زلمی شاعر خان نوميالى و چې تاسو ته خپل خوږ کلام وړاندې کوي. د ده نه یو جهان مننه.